السلام علیکم. لیوینډر یو بوټی دی او د دې ګل هم ډېر ښکلی وي، تاسو به کتلی وي. د دې نه پرفیوم جوړیږي، خوشبویانه ترې جوړیږي، د جامو وینځلو سرپو کې د استعمال کیږي، صابونونه ترې جوړیږي، تیل د دې نه جوړیږي او د دې نه یو هربل دوايي هم جوړیږي چې کوم په مغزو طاقت کې، یاداشت کې، اعصابو طاقت کې، نیم سیري درد کې او قبض کې ډېر ښکلی کار کوي. د هغې ذکر خو تاسو ته کوم، خو اول تاسو وایم چې د لیوینډر استعمال سره کمې طریقې سره د استعمال تاسو کولی شئ. نو یو خو د فریګرنس تھراپي په طور استعمالیږي، یعنې د دې خوشبو نه ذهني تناو، ټینشن، ډپریشن، انزایټي علاجونه کیږي. دې ګل کې دومره کمال دی چې د لیوینډر بوټي ګل تاسو راوشکوئ او په جیب کې کیږدئ. هغه ګل که وچ هم شي خو په میاشتو میاشتو به ستاسو د جیب نه خوشبو راځي د لیوینډر. خو دا خوشبو به هله راځي چې هغه جامې تاسو بیا وینځلې نه وي، هسې نه چې تاسو وایئ چې یاره مونږ خو جامې وینځلې بیا خوشبو نه راځي، نو هغه بیا دروغ خبره وي. خو مطلب دومره طاقتور خوشبو دی لیوینډر. د لیوینډر ته استخدوس ویلی کیږي او د دې مطلب دی د دماغو جارو، یعنی د مازغه داسې جارو کوي د مسلو نه، د ټینشن ډپریشن نه، د دماغي بیمارانو نه، څنګه چې انسان یو کور جارو کوي او صفا شي. مطلب دومره بهترین هرب دی، دومره بهترین جړی بوټی دی. د دې نه چې کومه دوايي جوړیږي اتریپل استخدوس، هغه د نیم سیري درد لپاره، د مازغو طاقت لپاره، د یاداشت لپاره، ټینشن ډپریشن لپاره، دغسې قبض لپاره، په دې ټولو مسلو کې د استعمال کیږي. بل د کومو خلکو چې ویښته سپین وي د وخت نه مخکې، په خپل ټایم باندې نه، اکثر زلمو ویښته سپین شي ډېر زر، نو چې کومو خلکو د وخت نه مخکې ویښته سپین شوي چې هغوی د دې اتریپل استخدوس مسلسل استعمال کوي، نو ویښته به واپس تور شي انشاءالله. استعمال طریقه داسې ده چې تاسو به دا یو میاشت مسلسل استعمال کوئ او بیا به یو میاشت کې وقفه ساتئ، بیا به یو میاشت د استعمال کوئ. د لیوینډر تیل چې کوم دی هغه د جوړونو دردونو لپاره، د پټو دردونو لپاره استعمالیږي. د دې مالش دغسې ټینشن ډپریشن لپاره هم چې په سر کې د لیوینډر د تیلو مالش کوي نو ذهني سکون ورته میلاویږي. کوم خلکو ته بېخوابي وي، خوب ورله په ټایم نه ورځي، نو دې سره به خوب په ټایم شي. دغسې لیوینډر چې کوم دی انټي بیکټیریل، انټي فنګس دی. نو د دې تیل دا چې بیروني طور تاسو استعمالوئ، د مخ دانې ورسره ختمیږي، د مخ خشکي هم ورسره ختمیږي. د دې استعمال تاسو بیروني طور کوئ. تاسو لیوینډر بوټی خپل کور کې هم کرلی شئ، او که چېرته تاسو کور کې نشئ کرلی د پنساري دوکان نه تاسو راواخلئ د لیوینډر دا بوټی او دا پاوډر کوي، صفوف یې کوي، چڼې کوي او دا نیمه چمچ تاسو استعمالوئ. نو که د معدې مسلې، قبض هم ختمیږي ورسره، د پټو دردونه، جوړونو دردونه ورسره ختمیږي، ټینشن ډپریشن هم ورسره ختمیږي. او که چېرته تاسو داسې نشئ کولی، دا بوټی نشئ استعمالولی، نو د دې نه چې کومه جوړه دوايي ده اتریپل استخدوس، د هغې استعمال وکئ. چې څومره ستاسو ټینشن ډپریشن وي، د مغزو مسلې وي، خفګان وي، یا یاداشت مو کم وي، یا د خېټې مسلې، قبض وي، او دې سره انشاءالله ختم شي. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. داسې مستند معلوماتو باندې ویډیوز کتل غواړئ، زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایدو رسي. زما نه دعا ده الله پاک دې ټول بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.